په چا باندې خارخ لګېدلی وي د خارخ د ختمولو دپاره د حدیث نه ثابته یو وظیفه درته ښیم دې ته وایي حدیث موقوف. نو د دې نه ثابته یو آیات دی د قرآن مجید آیات دی دا درته ښیمه او د خارخ والا مریض هغه دا یو عمل کوي ان شاء الله چې د دې په برکت باندې به هغه مریض ته الله جل جلاله شفا ورکړي. یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته یو کس ورته راغله هغه باندې خارخ و. دا د هغه مریض دپاره ده چې کم مریض ته د خارخ الرجي لګېدلې هغه بس هر وخت د خپل ځانونه ګرۍ داسې د هغې مریضانو دپاره چې هغه ته د خارخ الرجي وي او هغوی ډېر زیات علاج وکړو لیکن تر اوسه پورې د هغوی د خارخ د علاج چې کوم دی ونه شو کوم چې د دې څنګه حق دی نو هغسې علاج ونه شو. راځئ دا عمل درته ښیم دا عمل هم په دې طریقې سره وکړي الله تعالی به تاسو روغ کړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغلو او ورته وی حضرت وی ما باندې د خارخ والا بیماری لګېدلې ده او ډېر سخت نفاذاب یم. هغوی مبارک ورته وفرمیل چې ته روزانه سحر او ماښام 21 پیرې دغه چې دی آیات مبارک ویه نو انشاءالله چې په 21 ورځو او بیا چې کوم دی دغه د آیات مبارک 21 پیرې ویه او په اوبو باندې دم کوه او تر د 21 ورځو پورې وڅکه انشاءالله چې په 21 ورځو کې به دی الله جل جلاله بالکل ټیک کړي. خو هغه مریض چې هغه باندې د خارخ الرجي وي او هغه اړه ټیک کېږي نه نو که هغه د عمل وکړي الله تعالی به ټیک کړي. دې نه علاوه هر یو مریض چې د خارخ وي نو هغه هم بالکل دغه یو علاج چې کوم دی هغه کولی شي. اوس یو بل عمل هم درته ښیمه هغه دغه د آیات مبارک دغه دی دا د سورة المؤمنون آیات نمبر 14 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. دغه آیات مبارک دی 21 ورځو پورې روزانه 21 پیرې وی په اوبو دمئ او هغه اوبه د بیا څکي الله تعالی به انشاءالله چې دغه مریض ته شفا ورکړي. زه نه یم حضرت علی رضی الله تعالی عنه وی. دغه رنګ حضرت امام جعفر صادق رحمه الله خپله فرمی کم یو کس چې روزانه سحر او ماښام اوه کارته سورت قدر وی او په اوبو باندې دم کوي نو انشاءالله چې الله تعالی به دا مریض د خارخ نه محفوظ ساتي. خو که چېرته کې د مریض باندې د مخکې نه خارخ لګېدلی وي نو انشاءالله چې هغه ته به هم الله جل جلاله د دې چې د صورت برکت سره به الله جل شانه هغه ته شفا ورکړي. نو د خارخ د ختمولو دپاره یو دوه آسان عملونه درته وښول په دې دوانو کې درته کم یو آسان وي نو بالکل یې تاسو کولی شئ یا کو دغه دوانه تاسو کول نو بیا خو چې کوم دی نور اعلی نور شلو بیا خو د دې هغه اثر نور هم زیات شلو. نو یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو او یو چې کوم دی د صحابي نه دا دغه د نقل دی دا دې خوا جعفر صادق صاحب دې خو یو ډېر لوی بزرګ او نیک انسان تیر شوی دی نو دواړه د داسې لوی اخستونه را نقل دي نو یقینا چې په دې کې به یو ډېر لوی تاثیر وي یو ډېر لوی اثر به په دې کې نو بالکل تاسو کولی شئ او تاسو ټول ته د دې مکمل اجازه شته هر یو کس هر څوک د دې نه پیدا غشتلی شي.